السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د کعبې شریفې تعبیر کوم چې په خوب کې دا څه تعبیر لري چې کله په خوب کې وکتل شي د کعبه په خوب کې کله وکتل شي او خاصانی سره ګوري تا ته مخامخ کاری رزق باندې مشکلاتو حل کېدو باندې تعبیر کیږي. ډېرو خلکو ارمان وي چې کعبه زه وګورم او دا سخت ښکاري خلکو ته، نو چې کله څوک ګوري نو ډېر زیات خوشحالي او په دې باندې مال هم لګېږي، سفر هم کېږي، کور نه لرې وار هم وي. نو مانا داسې د مشکلاتو د هر څه په ختمېدو ده او ته خپل هدف ارمان ته رسېږي، اساني راځي، ارمانونه پوره کېږي، ارزوګانې دې پوره کېږي او د قوت د ایمان باندې تعبیر کېږي، د زړه اطمینان باندې تعبیر کېږي، کورنۍ ارام ماحول باندې تعبیر کېږي. او که د حج اراده لري یا وسه لري نو په حج باندې عمره باندې هم تعبیرېدلی شي، او که وسه نه لري نو په ارمانونو پوره کېدل، مقصود پوره والی او خپل هدفونو ته رسیدلو باندې تعبیر کیږي. ځکه د حج قصد کولو ته وایي چې قصد کوي د یو شي قصد او اراده کوي، نو معنا دا ستا کوم قصد او اراده کړی ده، کوم شی د الله غوښتی ده الله نه، هغه شی انشاءالله تا ته رسیږي. نو خوب ده په همدې رابطه باندې یو زنانه لیکلی ده، وایي کعبې شریفې دروازې سره ولاړه یم او ورته ګورم مخامخ وي راته ښکاري ښه دا ساحه وایي د اوبو نه ډک وي، دا د کعبې شاوخوا خلک طواف کوي او دا د کعبې نیمایي پورې هم اوبه وي. وایي دا د کعبې څه دا غلاف څه ده دا وایي د اوبو باندې لون وي، څه باران شوي داسې ماته ښکاري. وایي او زه وایي دې اوبو ته ګورم وایم دا څومره ښایسته اوبه دي ماشاءالله همداسې وایم، او بیا وایي ګورم چې دوه نفر هلته ولاړ دي لاسونه یې جګ نیولي وي دعا کوي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې ته ښه کړي. نو کعبې شریفې دروازې سره ولاړېدل نو دا د ایمان په خوند باندې پوهېدل دي، د عبادت نه د مونځ نه خوند اخیستلو باندې تعبیر کېږي. ځکه چې انسان په مونځ باندې درېږي نو کعبې ته مخامخ وي نو څومره ستا حضور برابر وي، د عبادت په خپل وخت کې، مونځ په خپل وخت کې، خصوصا سهار مونځ کې پابندي کوي، نو دا ستا په ایمان او په قویوالي باندې تعبیر کېږي. او بیا چې د اوبو نه ډک وي دا ساحه د الله تعالی په رحمت باندې تعبیر کېږي، چې دې مونځ سره خصوصا د سهار مونځ سره اطمینان راځي، برکت راځي د الله، رحمت راځي د الله. خلک چې دي دا د سهار مونځ کې لږ سست وي اکثر خلکو نه پاتې کېږي، نو که چیرته په دې باندې پابندي شروع شو په افغانستان کې نو ډېر مشکلات حل کېږي، او د امتحانونو او د مشکلاتو د سختیانې ابتلاعات چې موږ باندې راځي، د دشمن په هر څوک الباس موږ باندې مقرریږي، دا کار انشاءالله نه کېږي او الله نه امید لرو چې نور ونه شي. او د غلاف د کعبې د لوندوالي نه مراد همدغه د الله تعالی رحمت زیاتوالی، د باران او رحمت د الله تعالی زیاتوالی باندې تعبیر کېږي. او ته چې اوبو ته ګورې دا څومره ښایسته ده او صفا ده او بیا ماشاءالله وایي، نو معنا دا چې ته د حالاتو نه ښه د مشکلات د ژوند حل کېدل او عبادت او ته متوجه نو کوشش وکړه چې نور هم دعوت کړي او په دې باندې پابندي هم ته وکړي. او بیا چې دوه نفر ولاړ یې هلته لاسونه جګ نیولي وي دعا کوي، دوه نفرو نه مراد همدغه ستا نفس ده، دوه نفرو نه مراد ستا په ژوند کې همدغه نفس دی ده او ستا د آینده ده، یا ستا د نفس ده او ستا د ایمان ده، چې دوی هم یعنې ستا په سبب باندې چې کله ته خپل خواهشات کنټرول کړي، نفس دې کنټرول وي، ته هم کنټرول کړي، او ستا هغه شیطان چې د هغه هم مطیع و فرمانبردار وي او نشي کولی چې تا غافل کړي او تا غفلت کې واچوي. نو معنا ده چې ته دعا کوي نو دغه کوشش وکړه چې روح ستا روح څه ده، د دوه نفرو نه مراد یو ستا روح ده او بل ستا قلب د ایمان ده، چې دوی ټول الله ته متوجه دي. نو کوشش وکړه چې ته بدن دی او ژبه دی خوله دی لاسونه دی هم د الله د حکم مطابق وچلېږي او الله ته متوجه شي او الله تعالی همیشه هر څه الله نه غواړي. نو دوی لاسونه جګ نیولي دعا کوي، معنا دا چې دوی د الله نه غواړي هر شی. نو ته هم کوشش وکړه چې د خلکو نعمتونو ته ونه ګورې، ونه ځورېږې، د خپل ځان نه ټیټ کسانو ته وګوره او په خپل هر شکر وباسه. نو دا خوب دی ښه خوب ده، الله تعالی درته ښه کړي. نو تاسو هم که خوب ولیده د واتساپ نمبر کې ماته لیږلی شئ، او که چینل کې نوی یاست چینل سبسکرایب کړئ. نو ته د خپل خوب تعبیر چې کله واورېده دا ویډیو دې وکړو نو یو کمنټ وکړه، لایک هم ورکړه ویډیو ته، او چینل ملګرو سره شریک کړه، ما تایید وکړئ، ځکه دا د ویډیوګانې لایک چینل شریکول ملګرو سره او کمنټ کول دا زما لپاره یو تایید ده، او زه کوشش کوم چې پوره وخت ورکړم. ستاسو خوبونه اوس تقریبا یو ورځ دوه ورځې پاتې کېږي د مصروفیتونو په وجه باندې، نو که زه دې ته مکمل ځان فارغ کړمه نو تاسو زما تایید وکړئ چې زه پوه شم چې دا تاسو زما تایید کوئ او چینل تاسو سبسکرایب کوئ، لایک کوئ، ویډیوګانې کمنټ پکې کوئ، ملګرو سره شریکوئ، دا چینل ورځ په ورځ مخکې لاړ شي. نو بیا انشاءالله کوشش کوم چې هر څه منظم کوم او وخت ورته وټاکم او ستاسو خوبونه هم په وخت تعبیر شي.
دا یو خیر ټولو ته ورسیږي. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.